کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې ته راورسېدلو. کاروان د فتح مو په لارو برخوارېږي، ډېر ضربه ورسېږي منزل ته. کاروان د فتح مو په لارو برخوارېږي، ډېر ضربه ورسېږي منزل ته. د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې ته راورسېدلو. غزا اوس واخیستی زوره، ډېر ضربه ورسېږي منزل ته. غزا اوس واخیستی زوره، ډېر ضربه ورسېږي منزل ته. د شرق او غرب د زوال نه کې معلومیږي. محترم اولیدونکو، د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په ساحه کې د شیرخان بندر ده. تاسو وینئ چې دا مخامخ پل د افغانستان او د تاجکستان د پولې ترمنځ پل ده. تر اوسه پورې مجاهدین پکې پوره حاکم دي او د شیرخان بندر ټول تأسیسات، ودانۍ، دفترونه د مجاهدینو له لورې تر نظارت او کنټرول لاندې دي. د دغې ساحې امنیت ساتلو ته او د پولې مطابق امنیت ساتلو اړوند ټول تدابیر نیول شوي دي. الحمدلله هیڅ کومه ستونزه او مشکلات په دغه ساحه کې نشته. پرون سهار الحمدلله د مجاهدینو د عملیاتو په نتیجه کې د شیرخان بندر سیمه شاوخوا د دې پوستې د مخامخ تاسیسات چې تاسو وینئ دغه د دې د کمیساري د سرحدي عسکر پکې اوسېدل، اخوا هغه د ملي امنیت تعمیر دی. شاوخوا اکثره نظامي تاسیسات دي که ملکي تاسیسات دي، دا ټول فتح شوي دي. نو الحمدلله ترتیبونه هر څه منظم دي. د مشرانو لخوا چې کوم هدایات موږ ته شوي دي د شیرخان بندر د ګمرک او د نظامي تاسیسات یا ملکي تاسیسات چې څومره دي د هغې د حفاظت دپاره موږ شپه ورځ یو کړې ده، ورته ولاړ یو، مجاهدین ملګري ورته ولاړ دي. هم د عام خلکو مخه نیسو تر څو چې تاسیساتو ته، ادارو ته، همدغه رنګې تجارانو اموالو ته هېڅ چا چې شته او هېڅ چا اموالو ته مالونو ته څوک ضرر ونه رسېږي. د شیرخان بندر نه مخ په امام صاحب ولسوالۍ مرکز ته ځو او د هغه ځای حالات له نږدې نه څارو، د خلکو عادي ژوند له نږدې نه وګورو چې مجاهدینو د خلکو عام ژوند ته څومره پاملرنه کړې، د هغوی امنیتي تدابیرو ته څومره خیال کړی. راسره مل اوسئ. د شرق او غرب د زوال نه کې معلومیږي، ډېر ضربه ورسېږي منزل ته. کاروان د فتح مو په لارو برخوارېږي، ډېر ضربه ورسېږي منزل ته. محترم اولیدونکو، تاسو وینئ چې د امام صاحب ولسوالۍ بازار خلاص ده او عام خلک خپل عادي ژوند کوي. ټول دکانداران خپل دکانو ته راغلي دي. السلام علیکم. در خوب هستیم؟ صحتتان خوب است؟ خیراتی است؟ کدام موقعیت هستی؟ ولسوالی. وضعیت فعلا چه رقم است؟ از طرف مجاهدین خود کدام مشکل نیست؟ تدابیر امنیتی چه رقم است از طرف مجاهدین گرفته شده؟ سلام علیکم. در جور هستیم؟ صحتتان خوب است؟ خیراتی است؟
کدام ولسوالی است؟ ولسوالی امام صاحب. شما زندگیتان انشالله آرام است، دکان همه خلاص است؟ دمی 14 سال ادم دیش اوجا که برام خواهم کردیم. ماشاءالله. 14 سال. انشالله از مجاهدین خود خوش هستین؟ فعلا وضعیت شهر چه رقم است؟ کدام گدوری و چیزا خو نیست انشالله؟ د تورش په زور وبوشوي ډېر ضربه ورسیږي منزل ته د تورش په زور وبوشوي